السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه سهار ولرئ خویندرونو. موږ باید اول کوښښ وکړو چې خپل ځان وپېژنو چې زه څوک یم او دنده زما په دې نړۍ کې څه ده. زه څوک یم، زما پلار او نیکه څوک و، زه څوک یم، زما کام قبیل څوک دی. اسلامي لویه مجموعه ده، موږ ټول مسلمانان یو، د هغې چوکاټ نه به نه وځو. خو خدای پاک دا کامونه او قبیلې د پیژنګلو دپاره پیدا کړي دي. هر څوک په ځان دردېږي. که مو ځان وپېژنده، مور و پلار پېژنو، تره زوی پېژنو، خپل خپلوان پېژنو، ګاونډي پېژنو. او که مو ځان ونه پېژنده، ځان به مو خوار و زار وي، بل پسې به منډې وو. که مو ځان ونه پېژنده، خپل حق به مو د خپو لاندې وي، د بل دپاره به چغې وهو، سورې به وهو. موږ باید ځان وپېژنو. چې ځان مو وپېژنو، د خپل رب پېژنو چې زه رب پیدا کړی یم څه شي دپاره او دنده مو څه ده. که مو ځان وپېژنده چې زه انسان یم، کار جوړېږي. انسان د نړۍ هغه احسن، یعنی ډېر ښه چې د هغې نه ښه نشته مخلوق دی چې خدای پاک دا څه چې موږ او تاسې ګورو د انسان دپاره وجود کې راوستی دي. خو همدغه انسان که بیا د انسانیت نه وغورځېږي، بیا خو د نورو څه کوي چې د ځان هم دښمن شي. زه په دې باندې ډېر ځورېږم، خواشینی کېږم چې انسان غلا کوي، غصب کوي، خیانت کوي، زورواکي کوي. خلک وایي چې ځان پېژني، دا خو ځان نه پېژني، دا خو د ځان دښمن دی. او داسې نور داسې وحشیان وپېژنئ، کوښښ وکړئ چې پوه یې کړئ، او که نه پوهېږي خپل لار ورنه بېله کړئ. هغه کورنۍ چې د زورواکو او د خاینینو، د غلو، درغلګرو تر شا ولاړ دي، هغو نه خواست کوم چې په دې سپینو جامو به مو څوک تېر نه وځي، او نه به خپل رب تېر باسئ، او نه د دې نړۍ دغه دنیا بس تاسو په کار راشي. یو څو ورځې ژوند دی تېر به شي، او ډېر د رسوۍ او د شرمندګۍ سره به مخ شئ. په حق ودرېږئ، حق ووایئ، حق پېژنئ، خو نه یې وایئ، ځکه چې منافقین یاستئ، درواغجن یاستئ، د خدای دښمني کوئ، خواږه دښمنان یاستئ. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، ځانونه وپېژنئ، او په هغه لار روان شئ کومې دپاره چې خدای پاک رالېږلي یاستئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.